بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ او د صحت په جامو سمبال اوسئ. ځینو ملګرو پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو وایلټ جوړ کړو یا د بیټ کوین وایلټ جوړ کړو. خیر، مختلفو وایلټونه دي چې تاسو کولی شئ خپل بیټ کوین پکې ذخیره کړئ یا نور همداسې کرپټو کرنسیانې لکه ایتیریم یا مشهوره کرنسیانې کولی شئ چې ذخیره کړئ پکې. نو دا رقم وایلټونه چې دي دا کولی شئ تاسو ډېر په اسانۍ له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ او حساب پکې جوړ کړئ. نن د مثال په توګه زه تاسو ته یو وایلټ در معرفي کوم چې تاسو هغې کې کولی شئ چې خپل د ایتیریم، د بیټ کوین او داسې د نورو کرپټو کرنسیانو وایلټ نمبر یې پکې جوړې کړئ او هغې ته حساب ته پیسې ولېږئ یا یې ورنه واخلئ. نو پلی سټور ته چې راغللی، دلته کوم وایلټ چې زه یادوم هغه ټرست وایلټ په نوم ده. ټرست وایلټ به تاسو دلته ټایپ کړئ. ما له اول نه ډاونلوډ کړې ده دغه اپلیکیشن ده په نوم د ټرست وایلټ. نو ما ډاونلوډ کړې ده، زه ضرورت نه لرم چې بیا ډاونلوډ کړم. زه دا اپلیکیشن خلاصوم، تاسو ته ښیم چې څنګه اوس دې کې تاسو ځان ته حساب جوړ کړئ او څنګه وایلټ ته یا وایلټ نمبر ته لاسرسی پیدا کړئ. کریټ باندې کلیک کوو، کریټ نیو اکاونټ یا نوی حساب. دلته ورسره دا شرایط ټول ټیک کوو، بیا په کنټینیو باندې کلیک کوو. دلته تاسو درې خبرې دي چې دا ټولې باید ورسره ومنئ چې کنټینیو راشي. نو په کنټینیو کلیک کوئ. دلته ټول نه مهمه خبر دغه کلمې دي چې تاسو په تصویر کې ګورئ. دا کلمې په کم رقم چې درکول شوي دي 1 نه تر 12 پورې 12 کلمې دي. په همدغه رقم دغه سیکریټ فریز چې ورته وایي یا هغه عبارتونه چې صرف د راز په شکل تاسو سره وي باید بل چا سره نه وي. دا تاسو کاپي کړئ. دې کوم چې کاپي کړل دا کولی شئ چې تاسو یو ځای کې سټور کې بیرته بیا دا وګورئ. په دویم سټپ کې همدغه په شان چې څنګه دلته لیکل شوي باید تاسو هغه انتخاب کړئ. نو اوس درته ښیم چې څنګه کولی شئ چې مخته لاړ شئ. دلته وګورئ دا ما کاپي کړه، زه راځم دا دلته سټور کومه. وبښئ، کاپي شوي نه دي. کاپي مې کړه، زه دلته سټور کوم. بیرته راځم، دلته په کنټینیو باندې کلیک کوم. نو هلته ګورم چې اول کوم لغت ده هغه دې څخه انتخابوم. باید دقیق وګورئ او بیا یې انتخاب کړئ. ورپسې همدارنګه دویمه کلمه، دریمه، څلورمه او پنځمه. نو دا کلمې چې تاسو کله صحیح انتخاب کړلې په کنټینیو کلیک کړئ، ستاسو حساب به جوړ شي. ما یو ځل حساب جوړ کړی، نو زه بیا دویم واري نه جوړوم. زه ورځم خپل حساب خلاصوم او هغې کې تاسو ته ښیم چې وایلټ نمبر یې څنګه تاسو لاسرسی ورته پیدا کړئ او څنګه استفاده کوئ. نو دا دی وګورئ، زه خپل وایلټ ته راغلم دوستانو. دلته په وایلټ کې تاسو کتلی شئ چې دلته بیټ کوین دي یا بی ټي سی یا ایتیریم، بی این بي، سمارټ چین. دا هغه کرپټو کرنسیانې دي چې مشهوره دي فعلا او ارزښت یې ډېر جګ ده په بازار کې. تاسو پوهېږئ یو بیټ کوین په 50,240 ډالر همدا اوس قیمت ده. همدارنګه د ایتیریم $4,000 قیمت ده د یو ایتیریم. نو زما وایلټ کې لا تر اوسه 1 روپۍ نشته، ځکه پیسې همیشه خپل وایلټ نه باسم، لیږم یې بایننس ته او هلته پې ټریډ کوم آنلاین، چې په ټریډ باندې هم موږ یو ویډیو ولرو آینده کې. نو همدا رقم تاسو کولی شئ چې د دې وایلټو نه استفاده وکړئ.
فرض کې دا ویلټ نمبر دا کله چې زه غواړم چې پیسې ریسیو کړم په ریسیو باندې کلیک کوم دلته زما ویلټ نمبر ښیي زه کولی شم چې همدې نه یو عکس واخلم چاته یې ولیږم چې ماته پیسې رالیږي او یا یې دې ځای نه کاپي کړمه کاپي شوی ادرس هغوی ته ولیږم چې زما همدې ادرس ته بیټ کوین راولیږي یا همدا کرپټو کرنسي راته راولیږي. همداسې تاسو کولی شئ چې د ایتیریم ویلټ ادرس کاپي کړئ او نفر ته یې ولیږئ چې تاسو ته پیسې راولیږي. دې ځای نه ځینې نور ویلټ نمبرې دي چې هغه تاسو کولی شئ چې دې لیست ته اضافه کړئ کومې چې تاسو په کار وي. نو د مثال په توګه زه یو دوه نور یې اضافه کوم یا درې په دې لیست کې دا اضافه کیږي. نو تاسو کولی شئ چې هر ویلټ نمبر چې د هر کرپټو کرنسي غواړئ ځان ته جوړ کړئ په هغه لیست نه اضافه کړئ او بیا چا نه چې غواړئ پیسې واخلئ او ورته یې ولیږئ همدې طریق نه یې ورته ولیږئ هغوی تاسو کولی شئ چې پیسې ترېنه لاسته راوړئ یا یې تاسو ورته ولیږئ. نو دا وه د ویلټ جوړولو طریقه. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي او که چېرته بیا هم څه مشکل وي تاسو کولی شئ چې په کمنټ سیکشن کې ماته کمنټ پرېږدئ. نو ډېره مننه له توجه څخه مو تر بیا الله په امان ښه وخت.